بسم الله الرحمن الرحیم. ګاڼو کتونکو تاسو مونږ وینئ یوسف جان چې کوم دی نو موجود دی د خپل کیمرا ټیم سره په منګاټو کې او مونږ راغلي یو منګاټو ته دې وخت کې چې کوم دی نو مونږ د ناظم اکرام شاه چې کوم دی په اجره کې موجود یو. دا کوم تنیور چې د دې دا کوم وخت چې د دې ناظمه دا ختم شوی دی دې باره کې به چې کوم دی نو دې سره مونږ یو څو خبرې کوو. شرط مزه مونږ سره اوسه. د ناظم اکرام شاه صاحب چې کوم موږ سره موجود دی تاسو ته به دا خبره ښکاره کړم چې تاسو ولیدل سره مخکې چې کوم دی د ضلعي ناظمینو ضلعي حکومت د طرفه چې کوم دی نو د ډسټرکټ ممبران ناظمان چې څو نو هغې یو الوداعي پروګرام هم د دې لپاره کړی دی چې کوم تنیور تیر کو دې باره کې به چې کوم دی نو مونږ دې نه څو تپوس کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی یوسف جان بھائی السلام علیکم. تاسو ښه که نه؟ خیر شکر الحمدلله. دا راته ووایئ جی دا کوم تنیور چې تاسو تیر کو بل د منګاټو ډېر لوی ریکوایرمنټ د دې خلکو نو هغه تاسو پوره کړه څونه لکه په دې باندې تاسو څونه لکه فنډس چې کوم دی نو هغه دې ته دغه که مهیا کړه څونه فنډس تاسو ولګو په دې علاقه باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو زه د پښتو نیوز او د یوسف جان صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او زمونږ د دې ترقیاتي کارونو باره کې تپوس کوئ. تاسو ډیره مننه شکریا جی. لومبۍ خبره خو جدا را موږ ته چې د ویلیج کونسل نه کم فند ملاو شوی تقریبا موږ په دې ویلیج کونسل کې لګولې او مختلف مدونو کې هم لګولې. تقریبا موږ 70 لاک روپۍ په دې ویلیج کونسل کې لګولې او دلته خو کړه مې ډېرې دي هغه په دغه 70 لاک روپۍ باندې نه خو موږ پکې کم چې ضروري او اهم کارونه هغه موږ په دې کې کړي دي او تقریبا موږ په آسان کلی کې په فضل آباد کې په اختر آباد کې دا ما په ویلیج کونسل کې راځي دا ډېر لوی زموږ د ویلیج کونسل ډېر لوی خور دی دا د سره د منګا بازي داسې زین دي لکه منګا کې د پیرانو محله مومندو کندې دا د سیدا منګای پمینز داسې تقسیم کړي دا زموږ سره ډیره دا تقریبا زموږ د ویلیج کونسل د فضل کلی خزانو سره لګیدلې ډیره لوی ایریا را خو موږ بیا خپل کوشش کړی او په مختلفو ځینو کې ترقیاتي کارونه لاري کوسي نالي دا موږ جوړ کړي دي او د خلکو ته موږ په خپل بورډ نه لګولې خو هغه کارونه موږ کړي دي او کوستاسو بیا چې ته فارغ ټیم وي او تاسو راتلی شو نو خیره کارونه موږ تاسو ته هم ښایو د کیمرې په دې شیشه باندې. ایجوکیشن دلته کې څه حالات دي ایجوکیشن څنګه طریقې سره مخکې خو دا لکه ډېر تکلیف و دی خلکو ته علم سکول یا دلته کې خبر شوي چې تاسو سکول هم دغه کړی؟ جی د ایجوکیشن زموږ په دې ویلیج کونسل کې تقریبا 2 سکوله د پرایمري دي او یو پکې میډل دی او یو های دی. زموږ د پرایمري سکول چې کوم نو هغه ډېر ابتر حالت و د هغې یو هغې کې تقریبا ماشومان 300-400 لږ بګو اوس په هم زه تاسو ته وښیم خو په هغې کې موږ بیا د هغې کې موږ منډې ترډې والې وو هغې کې موږ یو 2 کمرې نور هم جوړې کړې خو لکه هغه سکول ډېره مزه نه وه نو موږ بیا هغه ټیم کې خو زموږ ایم پی اے صاحب هم نو دا د تېر کال د ای ډي پي خبره راته کوم دي موږ عاطف خان ته هغې وخت کې وویل نو هغې موږ ته یو سکول منظور کو ماډل سکول دی او موږ دغه ښکته کلي کې تاسو به ښه ستاسو سره ټایم بیا خیر دی آرام شي هغه سکول به د هغې به افتتاحي که خیري. ګرانو کتونکو تاسو اورې د ناظم صاحب اکرام شاه صاحب د خبرې حقیقت دی چې د خپل قوم یا د خپلو مشرانو یا د خپلو بچو خدمت کول هم دا یو عبادت دی دا په عبادت کې شمارل کېږي. نو دی بیا یو پیره دا خبره وکړه بله خبره د دوی دا وه چې لکه دلته تعلیم مسالې وي هغه هم دی پوره کړي دي خلکو ریکوایرمنټ ډېر که د صحت وي دا ډېر امپورټنټ شیزونه دي دا ډېر اهم شیزونه دي په دې باندې دلته مکمل چې کوم دی نو دلته کار کړی دی دلته آی کیمپ هم لګولي دی خلکو دپاره او دی اوس بیا هم چې کوم دی دا دی چې کوم تنیور تیر که نو دی لکه دا خلک دی خوشحاله دي او دی بیا هم یو پیره اراده کوي چې موږ بیا هم ودرېږو او دا خدمت په د دې خلکو کوو. ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.